رب سرچینه راکړي راته قرآن د علم للمر ځلانده ګڼو سپېڅلی شان د علم رب سرچینه راکړي راته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مفتي صاحب که موږ ته د مستفتي د بعضو احکامو او آدابو په هکله معلومات راکړي زیاته مهرباني به مو وي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. زما نوم عبدالسلام دی. زه د جامعه اسلامیه قیومیه د دارالفتاح متخصص یم. محترمه، پر مستفتي باندې اول دا لازمه ده چې دی به د خپلې مسئلې سوال د داسې مفتي څخه کوي چې د هغه مفتي علمیات، عدالت او اهلیت به دته معلوم وي. که خپله بنفسه و دته دا معلومات حاصل شوي وي او که د ثقه عارف لخوا څخه دته اخبار ورکړه شوی وي چې په دغه مفتي کې چې کوم دوسته سوال وزنی کوي په دې مفتي کې دغه درې اوصاف یقینا موجود دي. که چیرې مستفتي ته دا معلومات نه وو نو بیا به د هغه مفتي څخه دی سوال نه کوي. دوهم، که چیرې یو مستفتي د داسې مفتي څخه سوال د خپلې مسئلې وکړي چې هغه اهلیت د فتوا درلودي، بیا نو که څه هم په دغه منطقه کې بل اعلم تر دغه مفتي موجود وي، دغه مستفتي ته د دغه اول مفتي په فتوا سره اکتفا کول جایز دي، خو په دې شرط چې دغه اول مفتي به هم اهلیت د فتوا وي او هغه عدالت او علمیت به معلوم وي، یقیني وي. دریم، که چیرې په یو مسله کې د دوو مفتیانو اختلاف په یو مسله کې سره راغلی، نو کم مفتی چې د دغه مستفتي په نظر باندې اعلم وي او اورع وي، نو بیا پر مستفتي دا لازمه ده چې دی به د هغه مفتي په قول باندې عمل کوي چې د هغه ښه تره تقوا او ښه تره علمیت دته معلوم وي. که چیرې داسې پېښه شوله چې دغه دوه مختلفین مفتیان هغه یو اورع و بل اعلم و، په دغه صورت کې نو بیا صحیح خبره دا ده چې مستفتي به د اعلم په قول باندې عمل کوي. څلورم، که چیرې یو مستفتي د داسې مفتي څخه سوال وکړي چې هغه اهلیت د فتوا درلودي خو هغه دته فتوا ورکړله، د دې سره بیا هم د مستفتي اطمینان قلبي نسو حاصل، دی نو مطمئن د دغه مفتي په فتوا سره، نو په دغه صورت کې پر مستفتي باندې لازمه خو نه ده بلکې مستحبه ده د دپاره چې دی د بل مفتي څخه سوال وکړي. پنځم، که چیرې یو مستفتي په داسې واقعه کې په داسې حادثه کې د یو مفتي څخه سوال وکړي، هغه دته فتوا ورکړله چې هغه حادثه تکرار نه و پکښې، مکررېدله نه، خو که چیرې بیا یو وخت دا حادثه پیښه شوله نو اوس به وګورو. که چیرې په اوله استفتاء کې دغه مفتي د خپلې فتوا نسبت و نص او یا اجماع ته کړی و، نو پر دغه مستفتي باندې د حادثې د وقوع په وخت کې چې دوم وار بیا دغه حادثه واقع سي د اعاده د سوال نسته باندې. او که چیرې په اوله استفتاء کې مفتي د خپل فتوا نسبت و نص او یا اجماع ته نه کړی، نو بیا اعاده پر لازمه ده پر مستفتي باندې چې بیا به د حادثې د تکرار په وخت کې چې بیا واقع سي بیا به د اعاده د سوال کوي د مفتي څخه. او شپږم، کله چې مستفتي د یو مفتي څخه سوال کوي نو د مفتي د ادب به زیات مراعات ساتي. مثلا چې دی کله سوال ځینې کوي په وخت کې د سوال کولو به په لاس سره اشارې نه کوي، او بل د ده څخه به دا سوال په داسې نرمه لهجه سره کوي، یعنی په تبجیل سره به کوي، هغه د ده سوال و خطاب به ډېر په نیکه او حسنه طریقه سره وي. او بل د مفتي څخه به دا سوال نه کوي چې ستا د صاحب المذهب نه بیا په دې مسله کې کوم نظر دی، کوم قول دی، څه وایي. مثلا هغه مفتي ابو حنیفه مذهب وي، دی ورته وایي چې نو د امام ابو حنیفه رحمه الله بیا په دې مسله کې کوم رأی ده، کوم نظر دی. او یا هغه امام شافعي مذهب یا مفتي دی ورته وایي چې ستا د صاحب المذهب یعنې د امام شافعي رحمه الله نه بیا نظر څه دی.
دا د ادب خلاف کار دی. د مستفتي سره دا نه ښایي چې داسې پوښتنه د مفتي څخه وکړي او هغه دته فتوا ورکړي. د فتوا وروسته دی باره ورته وایي چې پلاني مفتي داسې راته وویل او هغه دته فتوا ورکړي، خو د فتوا وروسته دی ورته وایي چې زما علم هم دغه رقم و، زه هم دغه رقم په پوهېدلم په دې ځای، زما هم دغه نظر و. دی در روان د جهالت په سبب دی، پوهېږي نه په دا ځای، خو دلته چې سوال وکړي هغه مفتي دته جواب ورکړي، دته علم حاصل سي، باره دا خبره ورته وکړي چې زما هم دغه نظر و، زه هم په دغه ځای دغه رقم پوهېدلم. دا د ادب خلاف کار دی، دا به دی نه کوي. او اووم، مستفتي به د مفتي څخه په داسې حال کې سوال نه کوي چې مفتي ولاړ وي او یا روان وي او یا داسې حالت وي چې د مفتي قلب مشغول وي، زړه مشغول وي. په حال کې د شغل د قلب مستفتي د مفتي څخه سوال نه کوي، یعنی هغه باره نو هغه شغل کې د غم په سبب وي، که د مرض په سبب وي، که د خوف په سبب وي، که د قهر په سبب وي. په دغسې حالاتو کې مستفتي ته نه ښایي چې د مفتي څخه سوال وکړي. اتم، که چیرې مستفتي امي سړی و، سوال یې وکړي د مفتي څخه، هغه اهلیت، عدالت او علمیت ټول ورسره و، یقیني معلوم و، د سوال ځینې وکړي، نو بیا د دغه مستفتي دپاره پکار نه ده چې د حجت غوښتنه هم ځینې وکړي. بس به خپل د سوال د جواب په انتظار وي، کله چې مفتي درته جواب ورکړي خپل جواب به د ځان سره اخلي، نور په دغه مجلس کې د حجت غوښتنه نه کوي. که چیرې داسې پېښه شوله چې بیا په یو بل مجلس کې دغه مفتي او مستفتي سره یو ځای شوله، بیا د حجت غوښتنه ځینې وکړله، هغه مشکل نه لري. اصول الفتاء و آدابه د شیخ الاسلام محمد تقی عثماني رحمه الله، صفحه 383 تر 386. والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.